نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو وصیت دا کړی دی چې په الله ښه ګمان ساتئ. څنګه ګمان چې انسان یې د همغه ګمان موافق الله رب العزت له انسان سره معامله کوي. له دې وجې علما وایي پر خپل رب باندې ښه ګمان ساتل دا واجب او لازم دی په انسان باندې. دا د رسول الله مبارک وصیت دی چې په الله باندې ښه ګمان ساتي. یعنی الله به ما مالدار کړي، ناجوړی الله به ماته صحت راکړي، بې اولاده الله به ماته اولاد راکړي، بخښه الله به ما وبخښي، الله به ماته عفو وکړي. دا لازم او واجب دی په انسان. همدارنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک وصیت کړی دی اقیم الصلاة، لمونځ په پایبندۍ، لمونځ سره د واجباتو، فرایضو، د سنتو، د آدابو سره په پوره معنا باندې په ښه شان لمونځ ادا کوئ. مانځه سره بېغوري مه کوئ. نبي علیه السلام چې وفات کېدی نو هم الصلاة 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 وما ملکت ایمانکم، لمونځ 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 کې بېغوري نه ده کول پکار. د یو سړي ټوله زندګي په لمانځه باندې ولاړه، لمونځ دې سم شو ژوند دې سمیږي، دنیا دې هم سمه ده آخرت هم. لمونځ ولاړئ دواړه در لاسه درڅه وشي. همدارنګه رسول الله مبارک وصیت کړی دی ادو الامانه، امانت کې خیانت مه کوئ، امانت خپل مالک ته سپارئ. همدارنګه رسول الله مبارک وصیت دی چې هر ځای چې یې د الله ویریږه، اتق الله حیث ما کنت، چیرته چې ته یې الله در سره دی، الله دې ویني. همدارنګه رسول الله مبارک وصیت کړی دی چې تاسو په بدي باندې نیکي پسې کوئ چې دا بدي د منځه ویسي. خدای ناکرده یو بدي د انسان وسوله، ژر پسې نیک عمل کوه، صدقه، تلاوت د قرآن، ذکر، اذکار، نفل لمونځ. همدارنګه نبی علیه السلام د ښځو سره د خیر وصیت کړی دی. وصیت یې خپل امت ته کړی دی چې زه ستاسو سره د دې وصیت کوم د ښځو سره ښه ګزاره کوئ، ښه ژوند. همدارنګه نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې وصیت کړی دی چې نیت صفا کړئ، نیت خالص کړئ، د اخلاص نیت ولرئ، د الله د رضا نیت پر کار کې ولرئ، نور هیڅ نه. همدارنګه رسول الله مبارک د دې وصیت کړی دی الکلمة الطیبة الصدقه، ښه خبره هم د مسلمان ته کول دا د صدقې په ځای ولاړه ده، داسې ثواب الله په درکوي لکه ته چې صدقه وکړې. همدارنګه نبی علیه السلام د دې وصیت کړی دی چې د الله څخه عافیت غواړي، د الله څخه چې خواست کوئ د دنیا په باب در عافیت بالا شي او د آخرت په باب در مغفرت بالا شي نسته، د الله څخه عافیت غواړي.